دغه شان مسله د جمعې د خطبې ده چې د جمعې مونځ کېږي. د ډېر ورځ سوال دا دی چې بعضو کسانو حجونه کړي اوس یې په زړه کې دا اشکال دی او سوچ دی چې موږ خو د عرفات خطبه نه وه اورېدلې، زموږ د حج به شوی او که نه، دغه شان چې سړی جمعې مونځ لمانځله راورسېږي او خطبه ترې شوي د دا مونځ کېږي او که نه. جواب هغه ده چې د حج خطبه اورېده د یو عظیم عبادت دی، اوچت عبادت دی، خو که د چا نه پاتې شو نو په حج کې کمی نه راځي، حج د هغه صحیح دی. بلکې نن سبا چې کم رش دی او کمه ګڼه ده نو ټولو ته دا موقع هم نه میلاوي چې هغوی دا واوري. کم خلک چې لري د جومات نه، چا سره ریډونه وي، چا سره بل څه وسایل نه وي چې په هغې باندې واوري، نو بس دوی د خپل مونځو کې او هېڅ خبر نه ده که دوی نه خطبه پاتې شو. دغه شان د جمعې خطبې باندې که یو سړی لیټ شو او وروسته راورسېد، مونځ یې راګیر کړو، د امام سره مونځ یې وکړو 2 رکعاته، نو د جمعې مونځ هغه هم صحیح دی. جمعې خطبې له چې راغلې خطبه وه بیا به باندې اورېدل لازمي وي. که د یو سړي مثال کې لاړه اوده پاتې شو، په لاره را شو، لیټ شو، راغی جومات ته بس اقامت شو، په مانځه کې دې شریک شو، انشاءالله د مونځ د صحیح دی. والله اعلم.